د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو دوستانو، سلامونه او نیکی هیله. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې شمس د یوسف معلولیت ته ډیر خواشینی شو او خپل خفګان یې له خپلې مور سره هم شریک کړ. آیا تاسو پوهیږئ چې د یوسف د معلولیت لامل څه دی؟ د یوسف د معلولیت لامل کومه حادثه یا ټکر نه دی، بلکې یوسف ګوزڼ وهلی دی. ګوزڼ یوه ساري ویروسي ناروغي ده چې پاکوالي ته د نه پاملرنې له امله له یوه کس نه بل کس ته انتقالیږي. په دې هکله به د هیلو وړانګې ډرامې په نورو برخو کې لا ډیر معلومات واورئ. شاغه وشاغه امر کا استاد پیروزه وایم چې د پکو په ځای په سر منډه در واخلم. په سر منډه مره اخله، په پکو راشه چې خبره مې درته کوله. وایم دا دی د سترګو په رب کې مې نقد چک در واخله. وای استاد ګله څه دې ویل؟ ته وګوره چې د موټر ټایرونو خو به هوا نه یې کمه کړي. همدا اوس یې ګورم. نه استاده، بیخي سم دم دی، د پښته باندې غوندې له هوا نه ډک دي. ښه نو راځه چې له خیره حرکت وکړو. حرکت خو به کوو، خو ودې نه ویل چې چېرته ځو؟ زه د خوشحال خیل کلي هغه نوی سړک ګورو چې کلیوالو پې حشر کړی و. په مقصد دې پوه نه شوم، د څه لپاره یې ګورو؟ ګورو چې موټر پکې سم تګ او راتګ کولی شي که نه. دا دې نو بیا بیخي هوښیاره خبره وکړه. رښتیا ما بله خبره کوله. خبره دې وکړه، خو ګوره خوشې اپلتې به نه ولې. نه توبه مې دې وي چې استاد یې هوښیار وي، کلینر به یې ولې اپلتې وایي؟ خبرې مه اوږده وه، وایه څه دې ویل؟ ویل خو مې دا چې د خوشحال خیل کلي خلک په اتفاق دي، د آبادۍ کارونه کوي. ارمان چې دا زموږ شاوخوا د نورو کلو خلک همداسې د خیر کارونو ته ملا وتړي. ښه خبره دې وکړه، ګوندې د هغوی هم ورپام شي. استاده چېرته ځې له خیره؟ دا نوی سړک ګورو چې څنګه دی. یاره زم در سره زم. وایم همته مصیبته درخې ده چې موټر حرکت کوي. سمه ده، دی خطرې. استاده زه له خیره په پام او په ارام سره. همته وایي ستاسو د کلي ښځو او نجونو حشروالو ته ډوډۍ کړې وه؟ هو ډوډۍ کړې وه، خو زما نصیب پکې نه و. ته نو په رښتیا چې مصیبت یې په هر کار کې ټګي کوې. د حشر د کاره به تښتېدلی وې، ځکه خو د خوږې ډوډۍ هم پاتې شوې. فیروز استاده مغزه پې مه خوره، د سړي اوسپنې خوشې ټکول دي. استاده واه 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 نام خدای استاده، سړک خو بیخي ښه جوړ کړی دی. د چا خبره دوه موټره څنګ په څنګ ښه آزاد پکې تېرېدی شي. هو ولا د صبر چې د نږدې وګورو. فیروز استاده او شاغه کلینره سره له همته مصیبته وایم درې واړه ستړي مسئ. خیر اوسې خیالي. خیر اوسې، ته څنګه یوازې پاتې شوی؟ بس د سړک په کار کې لږ ستړی شوم، نورو خلکو چې ډوډۍ وخوړله پسې لاړل. ما ویل راځه لږ خیال پلو ووهه. غوښې او پلوونه خو به دې خوړلي، نو خیال پلو ته پکې څه حاجت؟ همته مصیبته ته خو خبرې مه کوه نازوانه، ولې له کاره تښتېدلی وې؟ قرار کښېنه خیالي، له ځان نه راته ډېر مشر مه جوړوه. دا ووایه چې څه خواړه ماړه در نه پاتې دي او که نه سخت وږی یم. خواړه خو به په سترګو مو نه وینې، خو چې کلیوال د کار له پټېدو نه خبر شي نغده چغده ناخه به هم در نه واخلي. ملالۍ څنګه داسې حیرانه ورته ګورې؟ ته وګوره دا جامې مې څنګه ګنډلې دي؟ ډېرې ښکلې دي ګنډلې دي. خو نو دا خو دې څنګه پکې وویله؟ ما ویل چې دا خیاطي به دې ما ته هم زده کړې وای. وی نو دا خو څه ګرانه خبره نه ده، په تا به یې زده کوم. خو ودې نه ویل چې ته د څه لپاره ګلدوزي او خیاطي زده کوې؟ چې ورېره یا وراره مې پیدا شي ښکلې جامې به ورته جوړوم. وی صدقه دې شم، ته څومره خوږه هوښیاره نجلۍ یې. شبنم ته ولې دومره ځان ستړی کوې؟ ډاکټر یې نه و درته ویلي چې آرام به ډېر کوې؟ صدیقې ترورې ځان مې نه دی ستړی کړی، ایله د نسرین د ماشوم ته مې دا یو جوړ جامې وګنډلې. مورې شبنم رنداره مې ما ته هم خیاطي را زده کوي.
کلورې ته تکړه یې، ډېر زر به یې زده کړې. ترورې ځان دې په زحمت کړی دی. چای به ما ایښولی و. ته صبر چې دا پیالې زه ډکې کړم. وی شبنم لورې، په تا مې زړه کله کېږي. ته 2 ځانه ښځه یې، باید دا دی چې د ډاکټرې خبرې ومنې، ښه خواړه وخورې او ډېر آرام وکړې. نو د چای ایښول خو دومره سخت کار نه دی. له چای سره دا کورنۍ کلچې هم ونیسئ. دا دې زما په زړه کار کړی دی. که رښتیا درته ووایم زر زر وږې کېږم. ما هم ځکه دا کلچې پخې کړې چې وږې به یې. نام خدای دې وي، اوس خو یوه شبنم نه یې، ماشوم دې په ګېډه دی. آغه دې پلار مې راغی. پلاره ستړی مه شې. بختوره شې ملالۍ لورې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. د ملالۍ مورې، دا خو زم بختور وم چې په چای او کورنۍ کلچو راورسېدم. د سنګین پلاره شکر دی چې راغلی. هغه متل دی وایي داسې رنځور ومکې چې د روغ خوله ورسره خوږه نه شي. دا د سودا غوټه خو په ښه ځای کې کېږده. د کلي له دوکان نه مې لوبیا، نخود، دال او نور د خوراک شیان راوړي دي. شبنم ته ډاکټرې ویلي و چې امیدواره مور به ښه خواړه خوري. ژوندی اوسې چې دا شیان دې راوړل. خو ډاکټرې د امیدوارې مور لپاره وخت په وخت د میوو، سبو، ترکاریو او غوښو خبره هم کړې وه. نو دا خو څه سخته خبره نه ده. وخت په وخت به دا هر څه راوړو. خدای د شبنم او سنګین د ښکلي لور یا ښکلي زوی مور او پلار کی. امین. او ما او تا د خدای د ښکلي لمسۍ یا ښکلي لمسي نیا او نیکه کی. امین. او خدای د ملالۍ د ښکلي ورېرې او یا وراره عمه کی. شبنم رندارې ته وګورئ، شرمېږي، مخې په لاسونه پټ که. عاشقه چای دې ولې بس که؟ بس دی کاکا خوشحاله، ډېر مې وڅکه. ته ونیسه زوره وره، نه ګورې ډېر لونګین چای دی، بیا به یې ارمان کوې. یاره کاکا خوشحاله، ګل خبره دې وکړه، دنیا خوړلې ښه ده. رښتیا دا چنارګل نه ښکاري، بیخي له ځانه دی زر ګل جوړ کړی دی. چنارګل کور ته تللی، لکه چې ډېر دې په زړه ورېږي. په زړه مې خود ورېږي. لکه د غره زرک له خندا به شین شو او ویلې به کور د له غلې ډک شه. خیر دی، دا څو ورځ دې په کور کې په ارامې تېرې کړي چې په ماشومانې مینه ماته شي، بیا به راشي. دا بیا عاشقه بیا دې ولې په ټنډه 12 بجې جوړې شوې؟ څوک یادوي؟ دا مصیبت یادوم. دا بیا له کومه رانازل شو؟ مه کوه، غیبت ترې جوړېږي، ګناه لري. او له خولې مې لاس لرې که که نه کاکا خوشحاله. دا یې لاس لرې، خو څه به نه وایې؟ یاره کاکا خوشحاله، ته نو ډېر ګل سړی، غیبت یې نه کوم، هسې یوه ګیله مې ترې کوله. ګیله دې جا، چې کله راورسېده ګیله ترې وکړه. خوشحال کاکا، د عاشق صاحب نه دې ویلې چې په خوله دې ورته لاس ایښی و. څه یې کوې همت خانه، د عاشق خبرې د چنارګل د غنمو نینې دي، هېڅ خلاصی نه لري. ماته مصیبته، دا مې ویلې چې پرون د سړک جوړول اشر و، نور ځوانان په کار لګیا وو، ته کرار پټ شوی وې. خو تاسو هم ډول نه شو وهلی، زړه مې تنګ شو. ما ویل له دې بې سوره ډول نه ښه ده چې له اشر نه لاړ شم. یاره یې ماته مصیبته، ډېر بې شوقه او بې ذوقه بني ادم یې. که نه د عاشق ډول ته د هوا مرغان هم اټټ کوي. یاره عاشقه دا خبره دې منم، په ډول وهلو کې نو بیخي استاز یې استاز. بس نو خوشحال کاکا وایي د زرو قدر په زرګر وي، همت مصیبت نو په څه پوهېږي. خیر ډېرې کړتې مه کوه، دا ویښتان مې ډېر ببر شوي دي، دا راته جوړ کړه. ماته مصیبته، ستا ویښتان خو نه جوړوم. ولې؟ ما څه ګناه کړې ده؟ تا څه ګناه کړې ده؟ خپل کلنګي چرګ به په خوب لیده، راته یې ژړلې، بانګونه یې وهل، ویلې چې د همت مصیبت ویښتان به نه جوړوي. نه خیر دی، ویښتان یې جوړ کړه، ثواب به دې وشي. یاره خوشحال کاکا چې تا یې سپارښتنه وکړه، بیا د نور راوړاندې شي. خو ګوره عاشقه راته غوسه یې، هسې نه چې په سر یا غوږ کې مې د بیاتۍ څوکه راخښه کې. واه واه، نام خدای دې مورې، لکه چې نرۍ مینې وریجې پخوي، ټول کور دې مینې وریجې له وږمو ډک دی. مور دې جوړ شي دنه، ما وې چې راځه نن خو نرۍ وریجې پخې که، ګوندې ټولو ته خوند ورکړي. مورې ستا له لاسه وچ سوکړک هم خوند کوي،
السلام علیکم. وعلیکم. وی امیده زویا دا ورغوی دی څنګه تڼاکې شوی دی؟ دا تڼاکې خو بختورې دي. د کلي د اشر په کار کې مې ورغوي تڼاکې شوي دي. وی مور د جار شه. ښه زویا خدای دې اجرونه درکړي. د سړک جوړول د خیر کار دی. ته صبر چې د ورغوي تڼاکې دې درته ټکور کم. خیر دی مورې ته زحمت مه کوه. دومره درد نه کوي خپله به ښې شي. نه زویا ته صبر چې دا خښته په اور درته کېدم چې توده شي. د ورغوي تڼاکې به دې ورسره ټکور او ښې شي. زه خو وایم چې په ورغوي مې هسې لاسونه راتېر کړي تڼاکې به مې ټکور شي. نه زویا په تشو لاسونو که ستا د ورغوي تڼاکې ښې کېدی اوس به ښې وې. نور نه پوهېږم خو چې تا په مینه لاس راکړه له ما نه د تڼاکو درد هېر شو. وای جار دې شمه زویا. آخر مور مې د مور یوه خوږه خبره د اولاد لپاره دارو او درمان ده. امیده زویا اوس نو لاسونه را دې خوا که. دوار چیره پیده څومره ګرمه ده. را دې خوا که لاسونه دې زویا چې درته ټکورې کم. ښه ده مورې دا د لاسونه مې ستا په واک کې دي. اوی جار دې شمه. د لاسونه دې صدقه شم زویا. دا خښته ډېره ګرمه ده. لاسونه خو به دې نه سوځېږي زویا؟ نه مورې ډېر خوږ پې ولګېدو. د تڼاکو درد مې بیخي ورک شو. اوهو مور او زوی په اشپزخانه کې پټ شیان سره خوري که څنګه دواړه سره ناست یئ؟ د امید پلاره د امید جان لاسونه د سړک په اشر کې تڼاکې شوي وو. هغه مې ورته ټکورول. امید ملامت نه دی. خدای دې په برکت لري. هغه ورځ ډېر کار وکړ. مننه پلاره خدای دې قبول کړي. د کلي ولس د خیر کارونه ثواب لري. هو زویا تا ته خدای هدایت کړی. د کلي ولس په ګټه پوهېږي. هغه ورځ یو نیم تن له حشر نه پټ شوی و. وای څوک ترې پټ شول؟ احمد خان کلیوال ورته په غوسه دي. وایي چې هغه به ترې اخلي. خیر دی پلاره له احمد خان سره ګزاره وکئ. زه به نصیحت ورته وکم بیا به داسې نه کوي. زه خو به څه نه وایم خو نور کلیوال نه پرېږدي. خو نورو کلیوالو ته ته ووایه چې هغه دی نه ترې اخلي. او بال لري بل وخت به داسې نه کوي. څه ووایم نو کلیوال به زما خبره ومني او که نه؟ ستا خبره دې ومني ولې نه مني؟ د احمد خان میرمنې پلوشې د اشر په ډوډۍ کې ډېر اخلاص وکړه. داسې خواږه خواړه یې تیار کړل چې ټولې ښځې ورته حیرانې وې. ښه ده چې رایاد شو. امیده زویا ته هم د اوس لاړ شه عاشق ته ووایه چې نغاره وغږوي او کلیوال خبر کړي چې د هود میاشتې له 22 نه تر 15 پورې د ګوزڼ د واکسین کمپاین شروع کیږي. سمه ده پلاره دا خو ډېره ضروري ده چې کلیوال خبر شي او خپل ټول واړه ماشومان واکسین کړي. زه به همدا اوس ورشم. تاسو خبر یاست چې زما اوسیدونکو د کلي د سړک جوړولو کار پیل کړ او چارې یې روانې دي. د سړک د حشر په لړ کې د امید لاسونه هم تڼاکې شول. خو امید وایي ژوند کې تر ټولو ډیره خوشحالي د هغو کارونو په ترسره کولو کې ده چې خلک ګمان کوي چې نه یې شي ترسره کولی خو ته یې ترسره کړې. د نن لپاره همدومره. خو تاسو د هیلو وړانګه ډرامه تل واورئ. دا چې ګوزڼ څه دی او څنګه انسان ته زیان رسوي د ډرامې په نورو برخو کې به یې واورئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپلو بچو روغتیا ته پام وکړئ. د خدای په امان. سنګیلالا و سنګیلالا کرا چې ونه غورځېږې ملالۍ. سنګیلالا نرسه فرزانه راغلې وه. ویلې چې د هود میاشتې له 22 نه تر 15 پورې د ګوزڼ د واکسین کمپاین شروع کیږي. ویلې ټول کلیوال خبر کوي. دا خو د ډېر ښه زیری را باندې وکړه ملالۍ. زه به ټول کلیوال خبر کم. باید دې چې ټول کلیوال خبر شي او خپل ماشومان واکسین کړي. هسې نه چې د یوسف په شان یې ګوزڼ وهي. رښتیا دې وویل ملالۍ خورې. ته بېغمه شه زه ټول کلیوال خبروم. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.